د نړۍ بېرحمه حیوان. داسې یو ژوی په طبیعت کې شتون لري چې هر څوک یې په اړه مختلف نظریات لري. څوک بېرحمه ورته وایي، څوک ډارن ورته وایي او ځینې یې بې عقل حیوان هم بولي. خلاصه دا چې دا ټول نظریات د دې لامل شوي چې دا حیوان ډېر مشهور شي او هر څوک یې پیژني. په داسې حال کې چې د جمعیت له لحاظه نظر د نورو حیواناتو په پرتله یې تعداد هم کم دی. پوهیږئ دا کوم حیوان یا ژوی دی؟ د دې ژوي نوم دی کفتار او په انګلیسي کې ورته هینا وایي. دې حیوان ته بېرحمترین ځکه وایو چې خپل ښکار په ډېر بېرحمۍ وژني. که تاسو زمری یا پړانګ لیدلی وي، لومړی خپل ښکار تر مرۍ نیسي. کله چې د ښکار شوي حیوان دمه وخته او مړ شو، نو وروسته یې په خوړلو پیل کوي. خو کفتار برعکس د خپل ښکار شوي حیوان غوښې په ژوندوني په خپلو تیزو داړو غوڅوي، ان دا چې کله یې د ښکار کلمې راځوړند وي، خو بیا یې هم ښکار ژوندی وي. دا ځکه چې دوی په ژوندوني د خپل ښکار غوښې راشکوي او یا هم خوري. خو د ده یوازینی سرسخت دښمن زمری دی. دا ځکه هر چیرته چې زمریان اوسیږي، کفتار هم هلته حتما شتون لري او دوی د زمري څخه سخت هیریږي. خو کله چې پوه شي زمری تنها او یا کمزوری دی، نو دوی خامخا په هغه باندې حمله کوي. د اوسېدلو د جغرافیې له لحاظه د کفتار شکلونه هم 4 ډوله دي. په دې انځور کې هم تاسو وینئ. ځینې قهوه‌ایي رنګه او ځینې خال خال او ځینې بیا خط خط وي او ځینې نور یې بیا پر بدن باندې اوږده ویښتان لري. دا حیوان په هر محیط کې ژوند کولای شي، که سخته ګرمي وي، که سوړ ژمی وي، که ځنګل وي، که دښتې وي او که غرونه وي. د دوی وجود د هر ډول محیط سره خورا مقاوم دی. د دوی عمر د 14 څخه ان تر 24 کاله پورې وي او کولای شي 80 کیلومتره په ساعت کې منډه وکړي. دوی ډیری وخت د نورو حیواناتو پاتې شونې خوري. یعنی کله چې نور حیوانات لکه زمری یا پړانګ یو حیوان وخوري او نور هډوکي یا لږ څه غوښه اضافه پاتې شي، نو هغه پاتې غوښې یا هډوکي کفتار خوري. خو سره له دې چې د نورو حیواناتو پاتې شوي خواړه خوري، خپله هم ښکار کوي. مثلا که دوی پوه شي چې زمري ښکار کړی او یوازې دی او د دوی تعداد زیات دی، نو دوی حتما په زمري حمله کوي. خو که زمریان زیات وي، نو بیا هیڅ کله دا جرأت نه کوي چې په زمریانو حمله وکړي. کفتار چې کله خپل ښکار محاصره کړي، نو ګرد ترې راټولیږي او حملې پرې کوي. تر دې چې ښکار شوی حیوان د پښو ولویږي او څملي، نو بیا که د دوی د کوم ځای څخه خوښه وه، د هماغه ځای غوښې خوري. په داسې حال کې چې هغه ښکار شوی حیوان به ژوندی وي او چغې به وهي. خو که کفتار ډېر وږي شول، بیا نو دوی په خپلو حملو کې شدت راولي او حتی په شریکه کولای شي یو وحشي غوایی په آسانۍ سره راڅملوي. حتی که ډېر اړ شي، په زرافه او فیل باندې هم حمله کوي. د مؤنث کفتار د حاملګۍ دوران 110 ورځې وي او کله چې خپل بچی دنیا ته راوړي، بچیان یې کولای شي سمللاسه هر څه وویني او غاښونه هم لري. که تاسو پام کړی وي، د پیشو بچیان یا د سپي بچیان چې کله دنیا ته راشي، نو دوی په لومړیو کې سم شیان نه ویني. سترګې یې ضعیفه وي تر څو چې د خپلې مور په شیدو تغذیه شي او ورو ورو یې خپل دید زیاتیږي او غاښونه یې هم راځي. خو د کفتار بچي چې دا څنګه پیدا شي، هم یې دید کار کوي او هم یې غاښونه شتون لري او حتی کولای شي په خپلو پښو حرکت وکړي او کولای شي تر یوه حده د خپل ځان څخه ساتنه هم وکړي. کله به مو د دوی چغې او اوازونه اورېدلې وي، داسې فکر به کوئ چې دوی خاندي، نو ځکه ځینې وایي چې دا ډېر بېعقل حیوان دی. خو داسې نه ده. په حقیقت کې دا ډېر ځیرک حیوان دی او کولای شي ځینې ستونزې هوارې کړي، ځکه دوی هم په خپله ډله کې یو مشر او یا د ګروپ مشر لري چې دې مشر ته الفا ویل کېږي. چې دا مشري یعنی الفا په زمریانو کې هم شته، په لیوانو کې هم شته، همدارنګه په پړانګانو کې هم شته، حتی په سپیانو کې هم الفا شتون لري. او د الفا معنا په خپلو انواعو تسلط، یعنی په خپله ډله کې غښتلی وي. الفا د خپلو همنوع څخه هوښیار وي. الفا د مقابل لوري یا دښمن تعداد شمیري چې پوه شي کم دی که زیات. که دښمنان ډېر وي، خپلې ډلې ته وایي چې شاتګ وکړئ او د حملې څخه ځان وساتئ. خو که پوه شي چې د مقابل لوري تعداد کم دی یا کمزوري دي، نو بیا د حملې قومانده ورکوي.
خو بله جالبه خبره دا ده چې د کفتار مشر یا په اصطلاح پادشاه مؤنث یا ښځینه کفتاره وي چې نارینه یې هیڅ د نظر اجازه نه لري او نه واک لري. خو په دې حیواناتو کې د مؤنث او مذکر یا نارینه او ښځینه تشخیص ډیر ستونزمن وي ځکه د دواړو تناسلي آله ورته والی سره لري. خو د ښځینه جسامت د نارینه و په پرتله غټ وي، یعنی ښځینه کفتاره نظر نارینه کفتار ته غټه وي او قدرت یې هم زیات وي چې اصلي علت یې هم همدا غټوالی دی چې ښځینه کفتاره تل مشري په غاړه اخلي. یوه حیرانونکې خبر دا هم ده که چیرې انسانان نه وای نو دې حیوان به ټوله نړۍ تر خپل تصرف لاندې راوستلی وای ځکه دوی په هر ډول محیط کې ژوند کولی شي، نو له همدې کبله به یې نور حیوانات شاتګ ته اړ کړي ول. دا چې ومو ویل د کفتار رئیس ښځینه وي خو وروسته له ښځینه کفتارې د دوی ماشومان په واک کې وي، یعنی په دوهم کتار کې د دوی بچیان په واک کې وي، یعنی واک یې زیات وي. په آخر کې نران دي چې بیخي کم واک لري، یعنی کله چې دوی کار وکړي لومړی باید ښځینه وخوري، وروسته یې بچیان وخوري، بیا که څه اضافه پاتې شول نو بیا یې نران خوري، که پاتې نه شول نو لوږه به تېروي. کله چې کوم وخت نارینه یې په کوم نظر کې مخالفت کوي نو د ښځینه له لوري وهل کیږي یا په اصطلاح مجازات کیږي، او که خپل اعتراض ته ادامه ورکړي د مؤنث له لوري حتی وژل کیږي هم. تاسو به زمری لیدلی وي چې څنګه آواز لري، همداسې سپی څنګه غاپي او پشۍ څنګه غږ وباسي، همدارنګه د نورو حیواناتو د غږونو سره به آشنا لکه د آس، غوا، چرګ، همداسې نور حیوانات. خو د کفتار غږ بیا بیخي بل ډول دی، داسې فکر کیږي لکه یوه شادي چې خاندي، خو دا خندا ته ورته غږونه یې اصلا د خندا یا خوشحالۍ معنا نه لري، بلکې دا په اضطراري حالت کې یا د ډار په حالت کې داسې غږونه وباسي. مثلا که دوی د یو زمري سره په جنګ کې وي او زمری یې حصار کړی وي نو په دې وخت کې هم دوی خندا ته ورته غږ وباسي، دوی بل ډول غږ هم وباسي. بله جالبه بیا دا ده چې د دوی نارینه هیڅ دا واک نه لري چې یو ښځینه کفتارې ته ورنږدې شي او جنسي مقاربت ورسره وکړي، بلکې د دوی ښځینه دا تصمیم نیسي چې کوم کفتار ورنږدې شي. کله چې یو کفتار د خپل مقاربت لپاره انتخاب کړي نو نارینه هیڅ حق نه لري چې انکار وکړي او د رد ځواب ورکړي، که نه نو بیا به د ښځینه کفتارې مجازات کولو ته هم تیاری نیسي. دا حیوانات خالصه غوښه خوري، کله چې دوی ډیر وږي شي نو د دوی الفا یعنی رئیس یې امر کوي چې ښکار وکړي، حتی د سخت لوږې له کبله دوی په فیل هم حمله کوي. نو دا خو معلومه خبره ده چې کله دوی د فیل سره مخ شي نو قربانی به هم ورکوي، مطلب دا چې کیدای شي یو څو یې په دې حمله کې ووژل شي، آخر د چا سره مخ دي؟ د غاټ فیل سره. کله چې دوی ښکار وکړي او ښځینه او بچیان یې غوښه خوري، وروسته هډوکي پاتې شي چې نارینه بیا د هډوکو په خوړلو پیل کوي ځکه هډوکي په اسانۍ سره هضمېدلی شي. د دې حیوان معده تر دې حده قوي ده چې حتی مرداره خوسا غوښه هم خوړلی شي او کولی شي په اسانۍ سره یې هضمه کړي. ما په لومړیو کې هم وویل چې دوی اکثره وخت د نورو پاتې شوې غذا خوري، دا ځکه چې دوی خرابه او فاسده غوښه هم خوړلی شي، یعنی که غوښه هر څومره خوسا او هر څومره بدبویه هم وي، ځکه چې نور حیوانات مرداره یا خوسا غوښه نشي خوړلی او نه یې هضمولی شي او نه یې د بد بوی تحمل لري. د حیواناتو پوهان وایي چې د کفتار د وجود د معافیت سیستم تر دې حده قوي دی که هر څومره میکروبي شیان وخوري بیا هم دوی په اسانه نه ناروغیږي. په آخر کې به دا اړینه خبر هم وکړم چې د دې حیوان ګټه یا اهمیت زموږ لپاره څه دی. یوه لویه ګټه یې دا ده چې دوی د محیط د پاکوالي لامل ګرځېدای شي ځکه چې دوی مرداره او خوسا غوښه خوري چې نور حیوانات یې نه خوري، او په هر ځای کې چې دوی ژوند کوي هلته د خوسا یا مردارې غوښې بوی نه حس کېږي ځکه چې دوی هیڅ ډول غوښه د ځمکې پر سر نه پرېږدي. که مو ویډیو خوښه شوي وي نو هیله کوم یو لایک ورکړئ، او که غواړئ چې زموږ نور ګټور او جالب معلومات لاسه ورنکړئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت.